د اشرف غني تازه او مهمه خبره د روسانو وتلو او اوسنوي موضوعاتو په اړه څه وویل. سلام ستړي مشئ. ولسمشر غني نن یکشن بل افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد لښکرو وتلو د 32 کلیزې په مناسبت په ویډیويي پیغام کې وویل چې موږ یعنی افغانستان به تلپاتې سولې ته ورسیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي په هیواد کې د جګړې ختمېدو او سولې ټینګېدو فرصت رامنځته شوی. نوموړي زیاته کړه چې د پخواني شوروي اتحاد سرو لښکرو پر ضد د افغانانو د جهاد هدف دا و چې د هغوی تر وتلو وروسته په افغانستان کې د خلکو په خوښه یو نظام رامنځته شوی وای. خو په وینا د پخواني شوروي اتحاد د سرو لښکرو وتل مسؤلانه نه و چې له امله یې افغانستان په څو اړخیزه کورنۍ جګړه کې ښکېل شو. هغه زیاته کړه چې له دې امله د افغانستان امنیتي ځواکونه، ملي بنسټونه او د افغانستان زیربناوې ویجاړې شوې. خو ولسمشر غني له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د سرو لښکرو وتلو په مناسبت پیغام کې وویل چې له دې ټولو څخه باید درس واخیستل شي. غني وویل باید زده کړو چې د شوروي سرو لښکرو د ماتې اصلي لامل ملي یووالی، د ازادۍ غوښتونکو سرتیرو واحد صف او د افغانستان مجاهدین وو. اوس هم په افغانستان کې د جګړې پای ته رسېدو او سولې ته رسېدو فرصت رامنځته شوی. هغه سوله چې په هغه کې زموږ نظامي او ملکي بنسټونه وساتل شي او نسبت تېر نور هم کوي شي. هغه ټینګار وکړ چې افغانستان به داسې یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي چې د ټولو افغانانو حقوق به پکې خوندي وي. ولسمشر غني په هیواد کې د سولې ټینګېدو لپاره د افغانانو پر یووالي باندې ټینګار وکړ. ولسمشر غني په داسې حال کې د شورویانو د غیر مسؤلانه وتلو خبره کوي چې اوس هم سیاسون وایي که چېرته امریکایان هم غیر مسؤلانه ووځي د پخوا په څېر به بیا افغانستان په کورنۍ جګړه کې ښکېل شي. دوی له امریکایانو غواړي چې وتلې باید مسؤلانه وي. په هر حال تاسو د ولسمشر غني د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیا بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.